اوس ماته ټلیفون راغی 3 کسه مړه دي ښه 3 کسه او ماته ټلیفون راغی وایي 4 بجې جنازه ده روزانه زنه ورله تړه صاحبه او جنازه ده اوله قبر دی او مقبره ده او مړ شو او وفات شو او بیمار دی اسپتال کې دی تکلیف کې دی دینا ولې نصیحت نه اخلي چې زه عارضي مزه مختصرم وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور زه اصل نه مزه نقلم اصل د آخرت زندگی دا وګوره نه ختمېدونکې زندگی ده ستړی به شي ژوند به نه ختمېږي ځکه مرګ به نه وي سخته به وي ګوره یقول الانسان یومئذ این المفر انسانان به چغې کې چېرته پټ شو لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا یو برا جمع کېږي د تیښتې ځای به نه وي وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد جهنم په دروازه به ډېر خلک ولاړي سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار د اهل جهنم تذکری چې کله کیږي کنه د الله په ذات مې د قسمی د الله په ذات مې د قسمی که تا قرآن ویلو او پاغه قرآن د ځان پوهه کو کنه او تا زمانه په مړه خېټه ډوډۍ وخوړله مال ډوم بدل کړ ډېر شدت دی پکې د ویلې شوی قطران ما تفسیر کتلو چې دا قطران څه ته وایي لفظی معنی میں وکتل پوی نشم بیچ میں کلا تفسیر وکتو د قطران وضاحت لکلو کنا نو قطران اغا ویلی شوی وسبنی تاوی چی دا وسبنی بی ویلی شوی پگلا ہوا سیسا دا دی وسبنی لباس بدی جہنمی تا چورش او اغا اور چی 3000 کالا بل شوی دنیاوی اور نا او صرف دیزی پورن قرآن وی و تغشا وجوههم النار پا دی مخونو بیدا ویلی شوی وسپنا واڑا ولشی دلتا لباس تا کپڑو دے کنا علتا با لباس دی ویلی شوی وسپنی وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا دا اغا حقیقت دے چھ قرآن ویلے دے منگتا پتہ نشتا سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ولا تحسبن الله غافلا کتا دا بوٹ پا بازار کے ناسے او ظلم کے اللہ وی نبے استا رب تانا غافلا نبے کتا دا شپے پا تنہائی کے ظلم کے استا رب تانا غافلا نبے کتا منز احتمام نکے نستا رب تانا غافلا نبے کتا سرد چاہ حق دے او تی نور کے پزور دیتی نیولے دے نستا رب غافلا نبے ان بطش ربک لشدید ان اخذه علیم شدید سخت خبری دی حیث پتہ نہ لگی واپس شی خپل اللہ تو واپس شی اے دا رب دا صلح نہ بغیر دا خبر گرانا دا رب سر بصلح حقیقی نکار با آسانی کی چھ رب رضا شی زن کدن با آسانی چھ رب رضا شی قبر با آسانی اے چھ رب رضا شی روز محشر میزان پولی سرات با آسانی اللہ دین کی چھ اللہ خپشی چرتا بس دور پا دے خیال چی تقریر و بیان دے دے جمعی و رز دا بز جمعات للارم و تقریر میں واورید سوچو کہ اللہ خپی دا خوشحال کا کہ اللہ خپی دے خوشحال کا وګوره د خپل صحابه و زندگی صله رحمی ختم شوه دا رحم ختم شوه سبا په ګنټو یو سړی ته مینت کوا الکه کور لدل راغله دي سوال درته کوي خیر دې معافي کا زړی سخت شوه دې سبا نیلسن منډیلا د ساوث افریقې پریزیډنټ صدر دی ښا او دې دغه ساوث افریقې په جیل کې وو
څوک د خاورو ایرو پورته کی تخت ورکی او کله کله د تاجدار خورې په سر شي د جیل نه راوچت کو د هغه ملک باچای کو صدر شو پریزیډنټ دې سړی یو ورځ سحر کې داسې په واک باندې روانو خپل سکیورټي ګارد ور سره یو هوټل ته ناشته د پاره تاو شو چې لګه ناشته وکړو په دغه هوټل کې مخ کې نه په ټیبل باندې یو سړی ناستو د ناشتې اډر ورکړې دی خو ناشته ورللا نه دراوړې او ناشته کله چې دی ورننه وته نو دغه سړی د ولیدو نو دا سکیورټي انچارج ورپسې ورولېږه چې دته ووایه چې دی خو راشه او موږ سره ناشته وکړه سړی چې کله راوستو ځان سره په ټیبل باندې کېنو نو د هغه لاسونه رپېدل لاسونه رپېږي ټول لچېږي ناشته کوي خو لاسونه رپېږي او یریږي زر زر چې اوس کله یاس کلی نس کلی خو بس اوچت شو منډې کړې د سکیورټي انچارج د نیلسن منډیلا ته وویل وایي دا سړی بیمار ګوزن یو بیماری ده د لاسونه رپېږي وایي ده باندې هغه بیماري وه هغه ورته وی بیمار نه و بیمار نه و دی ما نه یریدو چې دی ما قتل نه کي دی یریدو چې دی ما ټوکړې ټوکړې نه کي حیران و وی دا ولې هغه ورته وی زه چې کله په جیل کې وم که نه نو دی سکیورټي ګارډو او د په ما باندې ډیوټي وه وی دوی با زه دومره ووالم چې زه به بېهوشه شم میں نډال ہو کے گر جاتا تھا زه به پرېوتم بېهوشه به وم تکلیف کې به وم دومره به ووالم دومره سزا به یې راکړه وی په دغه تکلیف په دوران کې به ما دته ویل چې ماله لږې اوبه راکړه وی دی به راغی او ماله به یې په سر باندې میتیازې کولې هغه ورته وی صاحبه چې دومره ظلمونه در سره کړي ته اوس بادشاه او سړی دې په ګوتو راغی سرمن بلکې وباسلې وه ټوکړې ټوکړې کړی به نو ولې دې داسې پرېښودو هغه ورته ډېره تاریخي جمله وویله زما ټوله خبره د دې یوې خبرې دپاره ده چې دا خبره زموږ سمجھ ته راشي غیر دینه دی مسلمان نه دی خبره یې واوره کم قومونو چې ترقی کړي ده اسې نه ده کړې الله دې وکړي چې موږ به دې خبره پوه شو مشر دی پریزیډنټ دی صدر دی ښه هغه ورته وویل خپل سکیورټي انچارج ده وایي په کم قوم کې چې صله رحمي نه وي په کم مشر کې چې د معاف کولو صفت نه وي هغه قومونه ترقي نشي کولی